درنو دوستانو د هادي بوټو هغه اخیری ویډیو هم موږ ته چاره ورسوله چې په هغه ویډیو کې هغه سره کوم ناروا کارونه شوي دي. که تاسو ته معلومه وي نو د هادي بوټو په نوم باندې یو داسې ټیک ټاکر چې هغه په میلیون یا لکونو کې فالوورز دي، مشهور دی. د هغه څو ورځې مخکې یو داسې ویډیو راغلی وه چې یو چا ورسره ناروا کار کړی و او هغه په خپلو خبرو کې داسې هم ویلي و چې 3 کسانو زه ځان سره بوتلم چې هغه د ده ملګري و، پېژنګلوي هم و. د بوتللو نه پس چې کله دوی ګپ شپ لګولی دی نو بیا دا وایي چې زما په مخ باندې څه څادر شانتې کېښود او زه نشه شوم. د نشې نه پس یې بیا ورسره په 3 کسه باندې دغه غلط کار کړی دی. خو بیا د هغې نه پس دا هسپتال ته راوړل شوی دی، د علاج شروع شوی دی. خو اوس مهال د خپل بیان ورکړی و چې ما سره دغه 3 کسانو چې نومونه یې هم اخیستي دي دوی ورسره ناروا کارونه کړي دي. خو بیا اوس د دې په باره کې یو بل خبر د په خپله په سوشل میډیا باندې ورکړی و چې هغه خبرې چې ده کړې وې هغه ترې په زبردستۍ کې ریکارډ شوي دي او هېڅ چا ورسره داسې غلط کار نه دی کړی او وایي چې زما کومه ویډیو چلیږي نو دغه ویډیو اوسنی نه ده. نو قدرمنو دغه ویډیو هم 2 کاله مخکې را که تاسو یې دلته وګورئ نو تاسو به هم حیران شئ چې دوی 2 کاله مخکې هم په دې ځای کې څه کول. څومره د شرم د افسوس خبره ده چې دا ماشوم چې د ده به 2 کاله مخکې عمر نور هم کم او ده داسې غلط حرکات کړي دي، خو بیا هم د دې نه هېڅوک نه دي خبر چې آیا دا به رښتیا دا هلک وي او که بل څوک به وي. چې کله تاسو دا ویډیو وګورئ ستاسو به مکمل یقین پیدا شي چې دا هلک دغه هادي بوټو دی او که نه دا بل څوک دی. خو قدرمنو دوستانو دا واقعه چې په سند کې مخې ته راغلې ده. ډېر کسان په دې باره کې داسې هم وایي چې په کومو کسانو دوی دعوه کړې ده نو کیدای شي چې دوی پرسنل دښمني وي، یعنی په بله طریقه باندې هغوی ته ګزار نشو ورکولی نو په دې طریقه باندې ورته ګزار ورکړی دی او غواړي چې هغوی بدنام کړي او د حکومت په کاغذونو کې د هغوی او دوی دغه کیسونه یا د دوی دغه مرضی فیصلې وشي. نو دا یو تازه خبر، یو تازه ویډیو چې د هادي بوټو په باره کې وه تاسو سره مو شریکه کړه. که تاسو غواړئ چې په آینده کې نور داسې تازه خبرونه معلومات وګورئ نو ضرور در سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.